ګنټۍ لګیا ده چې ډراته باسي و تېرې یا کومه دوړه یې وکړه رقم په پسې واګو که نه چې وروره دا خو تا ماته ویلي 2-3 ګنټې رقم په پسې واګو واوره هلکه ست مه کوه ها کوه دې کوس کوی ګورې هلکه دومره کلک و حقیقت یې ونه کړو ګان شو چوټي مو وکړه بی بی لیبر ته مو چوټي ورکړه بس ګورو به که نه یو څو میاشتې پس به بیا بس همدغه داسې پاسته ځایونه پکې چې دی کولاوه په دې اړه ځان ته ښه کوه هلکه دا خو څه دی یو دسماتې غونې ته ځای جوړ کړو ښه ټیکېدار ده وایي زه چیزونه سوار راوړو پاسته ده پاسته دقه مې لګي وایي وینا کولو باندې اسانه ده وایي هلکانو نن راباندې عمرانۍ عجیبه کار کوي ټیکی راباندې نیولي ده روډ راباندې وایي څه شی دی روډ راباندې وایي او ټیکه ده او بیا چې پیسې میلو شي نو بیا در باندې څه کومه هلکه دی خو را روان دي زه خو ورته وختي را سره یم چې ګوره ماته واره نه راځي داسې خاص وروره که شی ډېر کړو شی به پرې رقم به پسې واګو که نه چې وروره دا خو تا ماته ویلي 2-3 ګنټې رقم به پسې واګو واوره دا خو تا دا نه کېږي وروره سبا د علي راکې 5000 روپۍ شي ظالمه ته دې روډ ته وګوره هلکانو دې روډ ته وګورئ دا روډ دلته نه وباسې که نه دلته نه څنګه دلته به پیر په هوا تېروي دلته یې دا پوله ده هلکه وګوره دا څومره کلکه ښکاري هلکه دلته خو څه اوبه ونې هم راوکي دا بچه دا ځای راته لږ پوسټ کړی دی خو هلکه ډېرې به مو کړې وي که نه هغه دي ټیکېداران را روان دي سره د کودالو بیلچو د ګینټو دا روډ به والو غواړي به عمرانیه دا غاړه به وي بس اول ځل باندې داسې کار چې ټیکه مو نیولي دا د عمراني په مالوش دي دوړه یې وکړه ظالم دومره پاسته دي پاسته ده پاسته دقه مې لګي وایي وینا کولو باندې اسانه ده پسته ده چې کله کې بڼې به دې وځي 2,500 روپۍ دي څه به بیا خولي بیا جټ هلکه یو که جټکس کې وي ظالمه چې دا جټکه به مونږ کله څکو اول هغه پوله کوه سخت هغه ټایم دی راځه بیا هلکه ست مه کوه ها کوه دې کوس کوی ګورې هلکه دومره کلک و حقیقت یې ونه کړو ککړی وی ده ته سکولې عمراني زه ګورو هلکانو چې واره پرې راځي و که نه ما خو په داسې واره نه راځي خو چې عمرانۍ به څه کوي هلکانو بس دغه د بسم الله پې وي عمراني په خپلو لاسو باندې په ګنټۍ لګیا ده چې ډراته باسي و تېرې یا کومه دوړه یې وکړه وایي ټیکېدار ټیکه یې واغېسته او داسې زړه کې داسې عجیبه غوندم ده چې دا مې څه وکړل دې وخت کې خیر ما موبایل نیولی دی ظالمه زه نه ګورم ولاګ جوړومه دا یو یادګار به وي داسې به تا یو ځواني تېره شوي تا به وګوره دا به د بچي ګوري بیا به دا زمونږ پلار دومره محنت کړی یو ټیم کې او ته اخوا دې خوا وایي وایي زه ظالمه را روان نسل به دې وایي 2-3 ګنټۍ دې ووالې دلته ته کېناستې زه دومره ناراسته یې چې سپوټه پتا نه دی پروت په دغه پروت دی په څه شي په پلوسه داسې کار دی عمران خان چې بسې سیده د دیوال سره ورځپې او دا چې د څنګه وکړو سره هغې به ته موږی شوی زه به موږی شوی مو بس د خدې مده د کباب پکړۍ ته ولاړ شو لکه ما موبایل نیولی ته څه لګیا یې هسې لغونه خو دې سسته شوه چې هغه درته دا روډ به نه وي او چې اوس یې درته دا روډ به م وي
سهار ځای پورې مو ووایي مړه داسې کار دی بس په ما باندې یو سټینګ جټکه ووه خو کار در سره به بیا هم نه کوم ظالمه دا چې زه وکم که نه او که تا م وکړو دا څومره پیسې چې موږ ته راکوي که نه په دې بیا سپلیمنټ اخلي په دې باندې به بیا ته ویټامن یې پوره کوې پوه شوې وګوره سر دې اوس ځینه ګرېږي کار دې نه دی کړی بدن دې کوجلي کوي رافرېږده ورته دغسې شی غوسه شو نه نه کوي مالش دی مالش حلوا ده حلوا دغسې اورې مړه کوې چې دا کار به وکړي زه وایم ډېر ژر به یې پوره کړي دا وګوره دې موسم ته وګوره څومره زبردست اسمان دی شینکۍ دی وګوره ماشومان چیلۍ سره او تري دغه د بېلچۍ دومره لرې نه ده پرته تا والي څه دي چې بېلچۍ ته دې لاس کو دومره لږ لږ کار ظالمه دومره قبر کې هم خلک ډېر کار کوي د 3 ګنټۍ دي ووالي شی دې بدل کړو اوس د کسته نه په ما دا راولي نسوار ګوتۍ خو دې ما لکه خالي ده ښه ټیکېدار ده وایي زه چې زونه سوار راوړو یا خدای پاکه زه بیا هغوی راځي بیا ته نه شو تللی دا ګنټۍ بېلچې چېرته پټې کېده څوک یې پټې نه کېدې کې را نه شو نو چېرته ږدي مړه به داسې ما دغه پلوسو کې چېرته وغورځوه زه ګورو چې عمرانۍ څه خرچه ما باندې په دوکان کې کوي که نه ځکه ما ته وایي زه ته وایي جټکه اخلم نو پته لګي نه چې کومه جټکه راته اخلي خپل ځان ته خو نسوار اخلي خو ما یقین نه راځي چې دی دا ټیکه سر ته ورسوي او بس همدغه داسې پاسته پاسته ځایونه پکې چې دی کولاوه په دې اړه ځان ته ښه کوه لکه دا خو څه دی اودس ماتې غونې ته ځای جوړ کړو څه کې روان شو چوټي مو وکړه بی بی لیبر ته مو چوټي ورکړه بس ګورو به که نه یو څو میاشتې پس به بیا کار شروع ما ښه چېرته کړي یار وایي دا روډ به وی بهي دا روډ څونه پلن دی هسې چمک وایي اوس ځینه چې روان دی ګوره عمراني ته وګوره اسان دی روډ پکې سخت دی نه د دې ګارنټي درکوم د دوانو غاړه دوو ګنټو کې ونه وایي چې څه دی دوو ګنټو کې دی دا سخت دی 2 ګنټې ټایم درکوم دی ګرمه کې دی دا اوس هم ګرم پوست دی که نه هغه هم پسته ده او دا هم پسته ده ښځه ګورو که چېرته ده دا ووالو خو بیا به دې ولاګ کې شاید کلیپونه راشي که ویې نه والې نو بس پوه شوې چې بس همدغه ولاګ و او دغه یې زور و